سلامونه دوستانو څنګه کولی شو چې ویډیو کمپریس کړو سمه ده چې ویډیو حجم کم کړو حجم نه مطلب دا ده چې د یوې ویډیو حجم زیات وي نو غواړو چې د ویډیو حجم کم شي خو په دغه هغه کې په کیفیت کې کوم فرق او تغییر ونه شي د دې لپاره غواړو چې کومه ویډیو ته یوټیوب ته ټیلیګرام ته ټیک ټاک ته فیسبوک ته انسټاګرام او وغیره چینلونو او فانو ته پورته کړئ تغییر ونه شي د دې لپاره چې ته غواړې چې د ویډیو حجم کم وي د حجم کمول نه مطلب دا دی چې د څونه زیات مصرف ونه کړي یعنی یوه ویډیو ته مثال پر مثال 50 MB دو که دا چېرته ته اپلوډ کوې کوم چینل ته یا کوم فانډ ته دا 50 MB مصرف کړي که دا چېرته ته کنفرنس کوي شاید چې د هغه ویډیو 15 MB ته رسېږي نو مطلب دا چې د حجم کم وي نور به کوم تغییر او تبدیل نه پکې راځي نو دغه لپاره زه راځم دغه ویډیو کنفرنس په نوم سافټویر دی چې دا به زما د ټیلیګرام چینل کې هم موجود وي او کولی شي د ټیلیګرام چینل یې ډاونلوډ او انسټال کړئ اوس راځم په دغه ویډیو کنفرنس باندې کلیک کوم په ویډیو کنفرنس کې مختلف اپشن دي کنفرنس ویډیو غواړي چې ویډیو کنفرنس کې کنفرنس فوټو عکسونه کنفرنس کوي که غواړي چې ویډیو ټو MP3 غواړي چې د ویډیو چې دغه چې ته وړوي اډیو ته وړوي مطلب دغه دی که نه د لاندې نور اپشنونه پکې شته چې مثال غواړي کومه ویډیو پکې کاټ کړي یا د کومې ویډیو سپیډ زیات کړي په دې بل کې غواړي هغه چې کې کراپ کړي او په دې بل کې غواړي چې کومه ویډیو ته کنورټ ویډیو ته کړي په دې ډول سره کولی شي چې دا ویډیو چې فلپ روټیټ څه معنا چې د ویډیو که چېرته عمودي وي افقي که افقي وي عمودي کړي په دې بل اپشن کې چې ریورس ویډیو غواړي کومه ویډیو شاته بولي مثال مخته لري وي شاته کړئ په دغه بل اپشن چې دی په د اخري اپشن دا میوت ویډیو څه معنا چې د ویډیو اواز بند کړئ یعنې اواز هم بندولی خو زه راځم نن اول کار په دې ویډیو کنفرنس باندې کوم په دې ویډیو کنفرنس باندې کلیک کوم اوس دا هغه ویډیو زه کنفرنس کوم د حجم زیات دی که نه په دې خاطر به چې مېز پاته ولګي د غټ حجم ویډیو څنګه کوچني حجم ته رسولی شي په دې ویډیو کلیک کوم بیا یې نیکسټ باندې کلیک کوم هغې نه وروسته دا چې کوم اپشن او تاسو چې کله کومه ویډیو راواخیسته د هغې ویډیو ریکوایرمنټ په خپله راواخلي لکه څنګه چې دا ویډیو 1280 ضربې 220 چې ته په خپله ما د یوټیوب چینل یا ټیلیګرام چینل دپاره برابره کړې ده که نه هغه اندازه یې راخواته د ویډیو حجم دی 421.20 MB دی که نه اوس غواړې دا که ته مختلف اپشن درکوي په اول اپشن کې دا فټ ټو سایز 65 MB څه معنا چې په دې باندې کلیک وکړې د هغه ویډیو چې څومره غټه ویډیو ده دا په 65 MB ته برابره کړي غواړې جیمیل دپاره یاهو یا او ایل په دغه ایمیلو باندې ته لیږي که نه دغه ویډیو به دغې ته برابره کړي که غواړې چې نه زه بیا هغه ته برابروم واتساپ ته یا فیسبوک ته یا مسنجر ته بیا 14 MB ویډیو برابروي په دې په کلیک وکړئ که بیا د ووایي چې نه آوټلوک یا هاټ میل باندې یې لیږم نو بیا به دغه ویډیو 10 MB ته برابره کړي که بیا د ووایي چې GMX په نوم کوم ایمیل یا داسې سایډ هغې ته یې لیږي نو بیا به دغه ویډیو 50 MB په اندازه برابره کړي که نه خو زه یې دې سره کار نه لرم که نه مثال که غواړئ چې برابروئ تاسو په دې فټ ټو سایز باندې هم کلیک کولی شئ که نه زه په دې باندې کوم غرض نه وایم بل سمال فایل څه معنا چې دغه فایل ما دپاره کوچنی که ریزولوشن به 426 ضرب 240 وي ګوډ کوالټي څه معنا چې ښه کیفیت به ښه وي بل چې میډیم فایل دا معنا چې میډیم ریزولوشن سایز دی که نه دا په 660 او 316 کې برابروي دې به کیفیت ښه وي لارج سایز کې به داسې وي چې اوریجنل سایز وي لکه څنګه چې د ویډیو دی په ډیفالټ راخیستې ده 1280 216 کې وي دې کیفیت به ښه وي په دغې څلورم کې سمال فایل دا معنا ورکوي چې دی به های کوالټي څه معنا چې کیفیت به ښه وي خو ریزولوشن به 426 240 کې وي که نه په دغې بل چې د پنځم اپشن کې به دا معنا وي چې میډیم فایل خو دی به های کوالټي څه معنا چې کیفیت به ښه وي خو ریزولوشن به 640 360 وي د بل چې دی لارج فایل دا مطلب چې د فایل به غټ وي های کوالټي سم د ریزولوشن بیا ښه نغه کیفیت بیا ښه وي خو د ریزولوشن چې دا په 1280 او 240 چې اکثر نه به ډیفالټ یو غونډه وي خو د وا کیفیت ښه وي په داخلي کسټم فایل سایز 60 MB به ډیفالټ دی خو کله چې کلیک وکړئ 60 MB و دا هغه ته کولی شئ چې
شل ونه ساعت شل دېرش 50 سل دا تر 500 پورې مثال دغه کې خو انټرول خاص چې مطلب غوړي زه 500 یا 1000 ام بي فایل برابر کم 1000 ام بي نه خلی مثال سل 200 200 تر 500 پورې خلی کنه یعنی وته بل دا ریزولوشن اوریجنل ریزولوشن دا معنا چې اوریجنل بای ډیفالت چې کوم دغه ویډیو راخسته دا بای ډیفالت راخلی کنه اوریجنل سایز ته ورکړي چې کوم اندازه باندې وي کدا ستو چې مثال کلیک ته وګړو چې نه دغه فایل سایز دا 200 پکسل کې یا 200 پکسل کې کنه لکه 200 تر ټولو کیفیت د ویډیو بای ډیفالت چې دو دې کیفیت 200 لای خاص فکس 200 300 200 سلویښت کومه کې غوښتو ته برابرولی شي که نه خو چې څنګه لاندې راځي د هغه 220 لاندې کیفیت یې خرابېږي بای ډیفالت یې 220 دی که نه د دې غرض نه وه کسټم ریزولوشن چې کلیک وکړې دا کې ته خپل ریزولوشن درکړی دی که نه لاندې ته به د هغه سلایډ بټن کولی شي چې ریزولوشن بای ډیفالت 340 360 دی چې څومره مخکې ځي د ویډیو څخه مخکې بیا یې مثال دا چې کله سر ته ورسېده بای ډیفالت حالت ته یې 1280 220 ته یې برابروي دې نه کموي چې څومره کموي کیفیت یې خرابېږي څومره زیاتوي کیفیت یې ښه کېږي نه ته خپله خواښه باندې مثال بعض داسې ویډیوګانې وي چې مثال د خبرې برابري کوي یا ډېره لوی وي یا ډېره کوچنۍ وي که نه نو ته غواړې چې بای ډیفالت شکل ته یې برابره کوم ځای ته برابروي ته یې داسې په خپله خواښه کولی شي داسې نه برابر کړي خو زه په دې هغې باندې غرض نه وایم زما کار ورسره تاسو به غواړئ یوټیوب چینل ته یا ټلیګرام چینل ته پر ویډیو برابروي تاسو لارج فایل او های کوالټي تاسو په دې چیک لګوئ هغې نه وروسته به راشئ په دې سټارټ کمپریس باندې به کلیک وکړئ اوس دا ځکه کولی شئ چې یو نوم ورکړئ د هغې بیک بټن به لوډ شي مثال زه مایکرو صاف دغه نوم به وکړو هغې نه وروسته به تاسو دا وکړئ هغې نه بعد به راشئ په دې کنټینیو به کلیک وکړئ و دغه ویډیو دا چې په ښه کیفیت کې لږ وخت نیسي زه د ریکارډ ډیګري د ریکارډ لږ سټاپ کوم تاسو کتلی شئ 100% دغه ویډیو ورسېده what a congratulations your file were compressed successfully دا مطلب شو چې تاسو فایل په کامیابۍ سره کمپریس شولو اوس سی ریزلټ باندې کلیک وکړه هغې نه وروسته تاسو کتلی شئ اوریجنل فایل همدغه دی چې 421.1 ام بي دی 1280 ضرب 220 دا چې د ریزولوشن دی چې کله کمپریس فایل حجم چې دی څومره راغلو 15.1 ام بي شولو هغه فایل چې کوم ریزولوشن دی هغه 1280 ضرب 220 یعنې په ریزولوشن کې پاره نغلو خو په دې فایل په حجم کې پارلو ریزولوشن دا مطلب دی چې ته غواړې کوم فایل دا چې کله حجم کم شو ته فکر وکړه دا 421 ام بي دا په خپله کم از کم نیمه جی بي پیره کوي نو که ته نیمه جی بي فایل یوټیوب چینل ته یا ټلیګرام چینل ته اپلوډ کوي نو دا به نیمه جی بي ډیټا مصرفوي که نه که 50 ام بي چې کا فکر وکړې دغه په عین وخت کې دغه 421 ام بي ته سوچ وکړې نو وته یا نه یا لاس ویډیوګانې دغه ته اپلوډ کولی شي نو دا فایده ده په همدې ډول سره غواړئ د کوم فایل اوریجنل فایل چې دی دغه فایل دغه هغه نه ډیلیټ کړئ ډیلیټ اوریجنل ویډیو غواړئ ویډیو د اوریجنل ویډیو چې دو دا د ختمه شي که غواړئ دا ویډیو د ختمه شي نو بله ډیلیټ کلیک وکړه که وایئ چې نه د ختم کېږي پرېږده خو زه مثال نه ختموي چې نه ختموي بس وځئ پرېږده بېرته نه راته ویډیو کمپلیټ شوي دو که په دې غټ بټن ووځئ که په دغې بټن ته نه ووځئ نه کولی شئ ویډیو څخه مثل ووځئ ته ویډیو کمپلیټ شوي دو هغه ویډیو په ګیلري کې موجوده وي که نه تاسو په ګیلري کې کتلی شئ پاکه موجوده وي یا لاندې نه کولی شئ داسې ویډیو ته ښایي دا ویډیو په کوم ځای کې موجوده وي چې کمپریس شوی ویډیو سټوریج ایمولیټ په نوم فولډر دی انر صفر بیا به ورشئ موویز ته یو وی ډي کمپریسر هغه مایکروسافټ ډاټ ام پي 4 په نوم سره ویډیو پرته وي که ویډیو درته ګټوره وه نو لایک یې کړئ تبصره یا کمنټ وکړئ او سبسکرایب هم هېر نه کړئ که کومه پوښتنه لرئ لاندې کمنټ سیکشن کې ولیکئ خامخا به ځواب درکړم تر بلې ویډیو پورې په خیر